مطلقه قیمت لرونکي معادلې داسې معادلې دي چې متحول مطلقه قیمت ولري. هم څه متحول مطلقه قیمت ولري. داسې معادلې څنګه حلوای شو چې مطلقه قیمت ولري؟ زه د دې معادلاتو د حل لپاره تاسو ته یو موضوع کاروم چې وګورئ چې په دې باندې موږ ټول موافقت وکړو که نه. ګورئ که چیرې زه تاسو ته ولیکم و مطلقه قیمت د اکس دا مساوي دی په 3 یعنې اکس یو مجهول دی معلوم نه دی چې اکس څو دی دا اوس یو مساوات راغله دا مطابقت دی که معادله ده په هر قیمت صرف نه کړي 15 وضع کړه صرف نه کړي 10 وضع کړه صرف نه کړي 0 وضع کړه صرف نه کړي نو دا معادله شو چې په ځانګړي قیمتونو باندې صرف کوي. اوس ګورئ اکس زه غواړم پیدا کړم ما یو ډېر ابتدایي بنسټیز حالت تاسو ته لیکلی تاسو ما ته دا وویل چې اکس کوم حالت باید وي چې د مساواتو کې صرف وکړي. که چیرې اکس 3 وي که چیرې اکس 3 وي بیا دا راواخلئ دلته یې وضع کړئ 3 د 3 مطلقه 3 صرف یې وکړئ. اوس زه څه درته وایم وم که اکس د دې عدد سره مساوي وي هم معادله کې صرف کوي او که اکس د دې عدد خلاف وي خلاف علامه وي یعنې جمعي معکوسې وي ځکه مطلقه یې بېرته مثبت کوي نو هم صرف کوي. نو که اکس منفي 3 وي اکس منفي 3 وي دا چې وضع کړي د منفي 3 مطلقه 3 بیا هم صرف کوي که نه نو دې دواړه صرف وکړي. اوس د دې څخه خبره څنګه پیدا شوه زه څه وایم وم هر کله چې مطلقه معادلې حلوم یا به دا د مطلقه دننه چې هر څه دی یو ځل به یې د ده سره برابر ونیسم او یو ځل به یې د ده د منفي سره برابر ونیسم او وګورئ په دې خبرې په کولو سره هماغه نتایجو ته موږ تاسو راغلو که نه. نو دې ته په کتلو سره اوس موږ تاسو د دې مطلقه معادلاتو د حل لپاره څنګه یو میتود جوړولی شو. زه وایم د مطلقه معادلاتو د حل لپاره یو ځل د مطلقه دننه افاده مساوي په دغه عدد ونیسه یو ځل د مطلقه دننه افاده مساوي په منفي دغه عدد ونیسه. همو څه ورته د نمونې پای سره مثال ته توجه وکړئ تاسو زه درته لیکم و مطلقه 2x جمع 15 دا مساوي دی په فرض وکړئ 2x جمع 15 دا مساوي دی په 11 دا معادله مې درته جوړه کړه. اوس د دغه تحلیل له مخې زه که وغواړم دا معادله حل کړم یو ځل به دا 2x جمع 15 مساوي په دغه عدد ونیسم او یو ځل به 2x جمع 15 مساوي په منفي دغه عدد ونیسم. حل کېږي؟ اوس یعنې موږ تاسې مطلقه معادلې چې حلوو هغه په دوو حالتونو کې په پام کې نیسو. د دواړو حالتونو چې مو جوابونه پیدا کړله ستاسې پایل وي چې دا هم د جزري په څېر بېرته امتحانول غواړي. البته ځینې مراحل داسې دي چې کېدای ستاسې په منځ کې ورته متوجه سي چې دا حل نه لري خو بهتره لاره دا ده چې جوابونه په آخر کې امتحان کې چې صرف یې کړی که نه. اوس نو د دې څخه کم حل لاسته راځي خلاصه به وایي 15 چې دې طرف ته راواړوئ منفي 15 11 منفي 15 شپږ اطراف پر به وویشي اکس مساوي په 3 15 چې دې خوا ته راواړوئ منفي 15 منفي 15 د منفي 11 سره منفي 14 اطراف پر به وویشي منفي 8 دوه حلونه مو پیدا کړه وبه یې ګورم چې کوم یې صرف کوي 3 راواخلئ دلته یې وضع کړئ 2 3 شپږ جمع 15 11 مطلقه 11 دې صرف وکړئ دا حل دی. منفي 8 2 منفي 14 منفي 14 و 15 منفي 11 د منفي 11 مطلقه مثبت 11 دې هم صرف وکړئ. صحیح ده؟ ځینې وخت په مثالونو کې دغه خبره د ابتدا څخه ګډوډ کېږي که نه دا څومره ساده خبره وه دا د مطلقه دننه چې هر افاده ده یو ځل یې مساوي په دغه عدد ونیسه د مطلقه دننه چې کومه افاده ده یو ځل یې مساوي په منفي دغه عدد ونیسه دوه دانې پولینومي معادلې جوړې شوې دا به دواړې ته حل کړې. خو ځینې وخت همدغه مسله د ځینې کسانو څخه ګډوډ شي چې کله دا یو دانه عدد نه وي دلته مې یوه افاده وي بیا دوی غلطې نو زه به راسې یو بل رقم یې درته ووایم هغه د دې معادله خبره ده اما زما په نظر په سوالو حلولو کې هغه اسانه راځي. څنګه؟ داسې به یې حل کړم ګوري ورته داسې به یې حل کړم مطلقه یو ځل د هغه مطلقه یو ځل منفي د هغه د دې پر ځای به داسې ووایم وم یو ځل دا د مطلقه دننه چې کومه افاده ده یو ځل به دا مساوي په 11 ونیسم یو ځل به د جمعي معکوس مساوي په 11 ونیسم یعنې د دې پر ځای چې
د هغه عدد یو ځل هغه یو ځل یې خلاف ونیسو راسئ د متلقین دننه افاده یو ځل په خپل حال یو ځل جمع معکوس یعنې عمومي منفي چې ورته واقع دواړه یوه خبره ده خو دا ځینې وخت ډېره اسانیانې جوړېږي درته کېدای شي یو معادله ولرو چې ډېر زیات حدونه ولري یو ځای کې مطلقه وي هماغه د مطلقې ځای یو ځل په خپل حال یو ځل خلاف یې علامه ونیسه بس سوال حل کړي اوس وګورئ چې دا څنګه نتیجه ورکوي دا خو نو عین دغه رقم افاده معادله جوړوي دي چې ایکس ورته درې دغه چې حل کوو څنګه راځي منفي دوه ایکس منفي پنځه مساوي په یوولس منفي پنځه چې هغه طرف ته ولاړ شي مثبت پنځه له یوولس سره شپاړس اطراف تقسیم کړي د مجهول پر ضریب منفي دوه ایکس پر منفي دوه یوازې ایکس شپاړس پر منفي دوه منفي اته هغه حلونه مو پیدا کړل که چې کوم دلته راغلي وو اوس نو خبره چې خلاصه کوو څنګه کار وکړو د مطلقه معادلې دلته په عمومي توګه خلاصه درته لیکم مطلقه دننه به یو افاده ولرو که نه دا د مطلقې دننه افادې ته اوس ما څه نوم ورکړی اف ایکس او دې طرف ته کېدای شي یو عدد ولري او یا هم یوه بله افاده ولري اوس ما بیخي څه ولیکئ جي ایکس متوجه یاست کېدای شي دا بل طرف ته یوه دانه عدد وي او یا څه شي وي یا یوه افاده وي اوس د دغه معادلاتو د حل لپاره تاسو څه کار کوئ یو ځل به اف ایکس مساوي په د هغې افادې ونیسئ دا څه شي جوړ شو پولینومي معادله حل به یې کړئ یو ځل به د دې خلافي علامه ونیسئ منفي اف ایکس او مساوي په جي ایکس دوه حالتونه رانه که نه دا یوه معادله او دا یې دوهمه معادله اوس به تاسو په دې دواړو معادلاتو کې حلونه پیدا کړئ چې حلونه پیدا کړه هغه به بېرته دلته وضع کړئ چې هر یوه صفت کوئ هغه یې حل دی که دواړو صفت وکړئ یا درې پیدا کړئ یا څلور بس هغه یې حل دي که صفت نه کوئ هغه یې حل نه لري که یوه حل هم صفت ونه کوئ بس ورته وایه چې معادله حل نه لري صحیح ده یو بل حالت هم داسې درته لیکم دا تاسو بیا د ځانونو سره یاداښت کړئ که چیرې دې طرف ته یوه افاده ولرو اف بي ایکس مطلقه ولري او دې بل طرف ته افاده ولرو جي ایکس هغه هم مطلقه ولري اوس یو طرف مطلقه ولري بل یې ولري د دې خو زه په حل پوه شوم او که دواړه طرفونه مطلقه ولري بیا څنګه ډېره اسانه خبره ده په دې حالت کې وګورئ بیا هم دوه معادلې جوړېږي یو ځل په اف ایکس ونیسئ مساوي په جي ایکس دې اول عمومي درته لیکم د دې حل لاره دا ده چې اف ایکس مساوي دی په مثبت منفي جي ایکس اوس د دې مطلب څه دی چې څو معادلې جوړې شوې یو اف ایکس مساوي په مثبت جي ایکس او بل اف ایکس مساوي په منفي جي ایکس دا یو ځانګړی حالت دی که چیرې سوال ورباندې برابر شو بس به یې په دې میتود حلوي زه راځم د ځینې مثالونو حلولو ته